دا نن سبا پکې مولیانو تجارتونه روان کړي آنلاین وظیفې. ابل مې یو دغه وکتو یو پوسټ لګېدلی وي آنلاین وظیفې ته زموږ نه اخیستی شي. لاندې وټساپ نمبر باندې یا رابطه وکړئ یا په دې لینک باندې کلیک کړئ او تاسو ته به میلاو شي آنلاین. او د دې سره یو خبر رایاده شوه بله ډېره اهمه، او زه ستاسو سره مینه کوم د الله د رضا دپاره، او دا مې خوښوي چې هر د خیر خبره چې ما ته معلوم وي چې زه تاسو ته وکړم. نن سبا دور د انټرنیټ دی، نو د آنلاین درس و تدریس سبقونه د ماشومانانو د لویو دینی دنیوي ټول روان شوي دي. اوس دغه طریقه ده اکثر. اوس رورو یعنې ما ته دې ښکاري الله اعلم چې یعنې رورو به د سکولونو ته تله او د کالج ته تله او مدرسو دا به مرورو یو وخت داسې راشي دا به ختم شي او خلک به د لرې نه لګي. نو اوس پکې دا اشتهارات چلیږي په انټرنیټ کې او په ځای په ځای ما لیدلي دي جی موږ آنلاین سبق وایو ماشومانانو ته او ډېر ماهره استادان دي موږ سره، او ستاسو د بچو د روښانه مستقبل دپاره موږ سره په وټساپ رابطه وکړئ او موږ سره په نیټ. اکثر هغه ملګري چې بهر ملکونو کې اوسېږي هغوی سره خپل بچو غم یې هلته ورته څوک نه میلاوي او یاره کې دا غوټه موقع ده. صحیح د موقع ده، خو ته به معلومات کې چې دا کم سړی چې زما د بچو ته به سبق ښیي د ده عقیده څه ده، دی فارغه د کوم ځای نه ده. ته صرف دې ته مه خوشحالېږه چې زما بچو ته به آنلاین سبق ښوی کي او ستا بچي ناست دي هغه ته هغه ته څه ښیي ته دې خبر هم نه. نو د بچو مستقبل په دې نه روښانه کېږي چې ته یو جاهل سره وراچولي. مستقبل به الله په دې روښانه کړي چې ته د یو داسې پوهه سړي سره داخل کړي چې هغه پوهه یي په قرآن او په حدیث، یا دې سړي سره داخل کړي چې هغه په قرآن او حدیث نه پوهېږي او دغه وظیفو والی، او یا د داسې بد اخلاقه سره بې ادبه سره داخل کړي چې هغه ته سرمن واړی او دومره یې ووایي چې د قرآن نه وله زړه تور کړي. ما ته یو کس قصه کوله ډېر سپینګیری مشر سړی و، هسې د دې داسې قسمه قاریانو قصه شروع شوه ده چې د وړو دا ژوند تباه کوي. هغه ما ته دا ووایي زه په خپله به مدرسه کې وم زه او ټولو ما وایي څه نه دي زده کړي. نو ما تا څه کول؟ وایي 3 کاله ما تېر کړه. ما تا څه کول؟ وایي ټول عمر قاري صاحب په موږ باندې خدمتونه کوه، هلته پټي ته لاړ شه، هلته ډوډۍ راوړه، هلته زه دا نه یم چې د استاد ادب نه زما خبره بل دغه نه اړو، د استاد ادب او احترام شتي، خو د دې هر څه نه مخکې دا ماشوم چې چا رالیږلی دی د څه دپاره اول هغه کار وکړه. او دی دې له نه دی رالیږلی چې ستا میخې به ساتي. بعض پکې غریبان دغه واړه واړه طالب علمان هغه به لګیا د قاري صاحب دپاره به چې دی میخلی شي، او یا په پټي کې لګیا او ګېډۍ به یې راغستی او چې دی واښه به ریبي. نه، دا زیاتی دی، ظلم دی، ظلم دی. دا د چا بچی دی، دا د چا د زړه ټوټه ده، په یو امید په یو ارمان یې رالیږلی دی. نو داسې نه چې ما نه خفه شي، زما دا خبره څوک واوري او دې د راسه خفه شي، خفګان به پکې څه نه وي. انشاءالله موږ به ټول د یو بل څه کوو، د یو بل خیر خواهي به کوو. نو دا په انټرنیټ چې کوم اشتهارات چلیږي د دې نه ځان وساتئ، او یا که چېرته څه کار هم پرې راشي نو تحقیق کوئ. ابل اوس پکې یو ورکړي وایي که څوک په یو جنۍ مینې او ورته نه میلاویږي موږ سره د رابطه وکړي. اوس زه سوچ کوم باسې ځان له داسې چې ده سره به آخر که به طریقې چې دا جنۍ به دې مسخر کوي ده ته، که په هوا به ول راولي چې ګورې د سلیمان علیه السلام په شان پیریان د ده سره دي، که دا سیلۍ د ده تابع ده، آخر به دې څه کوي؟ دا جنۍ به دې څنګه راولي؟ او زړونه خو د الله په لاس کې دي. او بل دا کم طرف ته دعوت دی؟ تاسو ما ته دا وښایه دا کم طرف ته دعوت دی؟ زه بې حیایي طرف ته نه، یعنې که ته په یو جنۍ مینې راشه، پلار یې دله نه درکوي، راشه زموږ خواله موږ به دله څه داسې ولیکو چې دا جنۍ به څه شي، دا به په تا مینه شي. او جنکو ته که تاسو یو هلک غواړئ والعیاذ بالله دې خبرو ته وګوره، او د هغه ته سره طبیعت نه لګي نو موږ سره رابطه وکړئ. هغو ته پته لري چې خلک دا قصه غواړي، لکه څنګه چې دا حکیمان نه دي نن سبا، اوس به رانه ټول خفه شي، نن قاریان به هم خفه شي او حکیمان به هم خفه شي. خو زه هغه یادوم چې هغو کې یعنې
کوتاهي ده ټول نه. اوس ډېر یو خو هغه حکیم دی چې هغه سره حکمت په صحیح معنو شته، هغه ډېر لږ دي نن سبا، دا پوه دی په دوايانو په هر څه. نو اوس دا خلک به ځان ته په سر اړوي جنسي کمزورتیا او جنسي مرض، او د ده به ټول باس تک کوي. دا مسله کته او دا مسله او خلک رامات شي. نو دغه شان هغه یار دا ورکوي که د څوک په جنۍ میني، ته پته وي نن سبا دغه کیسې چلي، ویلی نه ورکوي زموږ خواله راشي. نو چې ته دا مسلې حل کوې او وایي که د چا مزدوري نه او که د چا دغه نه او که د چا دغه نه او داسې، نو چې د هغه خواله ورشي نو یو داسې کس به ویني چې هغه به دوه هفتې لمبلي هم نه وي، په خپله ورسره د رزق دره کې نه لګي، نورو له مسلې حل کوي او په خپله یې دغه حل دی. نو دا ټولې لوبې دي، ټولې ټوغه ده. پرون بل ورځ راته چا ویډیو راولې که 3 ورځې مخکې د یو انګریز او هغه انګریز ویډیو کړې ده، هغه دغه داسې کوي تسبیح او بیا چوف کوي او خاندي، د نور انګریزانو ته خاندي. دا هغه موږ سره پاکستان کې یو دی، هغه تسبیح داسې وایي او هغه چوف کوي، لیدلی م دی که او د دې سپیکر نه یو غړپ بس چوف او چوف او دقه بس. هغه انګریز په هغه پورې خاندي. نو ما سوچ وکړو ما ګوره دوی زموږ د دین نه مسخرې جوړې کړي. او دا سوچ کړی چې دوی څه دین دی چې د تسبیحو نه ټخه وباسو او لاندې چې د کوم انګریزان ناسي لاندې ایو په دې ځای لاس ایښودلی او بل په تې ځای لاس ایښودلی. ما دا اوس وګوره د دوی نه خندا یې کړو، ځکه چې هغه خلکو ته ووایي په لاس په هغه ځای کېږدي چې په کوم ځای تکلیف، او یا د بوتل نه سر لرې کوي. که چا بوتل راوړی دا بلوټوت والا دم دی، دا د لرې نه کېږي او څه پکې ویم نه چوف او څه او چوف. نو دا خلک ټول ډرامه بازان دي، دوی نه ځان لرې وساتئ. که بچو له تعلیم ورکوئ، که بیماري، که دینی مسله، که فتوه غواړئ، هر ځای کې داسې چاته واپس کېږئ چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوهئ چې دین دې هم روغ پاتې شي، حیا او پردې دې هم پاتې شي او پیسې دې هم بچ پاتې شي. الله دې موږ په دین باندې پوه کړي. انشاءالله روان درس کې به دې ځای نه شروع کوو د درود شریف نه وروستو دعاګانې. الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.